سلامونه حوالی که هیله مند یم چې جوړ او روغ پیاست. یو افراطي هندو او یو افراطي مولا. افراطي مولا د افغانستان رهبر دی او افراطي هندو د هندوستان رهبر دی. مګر بیا هم هغه دوه دشمن هیوادونه چې اوس مهال یو بل څخه ډېر بد وړي مګر بیا هم سره وروڼه دي، بیا هم خپل لاس ورکوي، بیا هم سیاسي همکاریانې کوي، بیا هم اقتصادي اړیکې سره جوړوي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې سیاست کوم مخ دی، دا کوم حالت دی چې د یو سختریزه مولا او یو سختریزه هندو سره اړیکې شریکوي او دا هم په یو خاصې ګټې باندې. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. لومړی تر هر څه زه تاسو ته یو خبره وکړم. همدغه هندوستان او همدغه هندوان او همدغه نریندرا مودي یو کال دوه کال مخکې همدغه طالب ته تروریست ویلو، همدغه طالب یې ویلو چې دا دهشتګرد دی، دا نه په سیمه کې تباهي ده، دا څه شی دی څه شی دی. که د دوی میډیا د لیدل وی، د دوی میډیا دغسې ډکه د دغه پروپاګانډي خبرې وه او د طالب په ضد باندې دوامدار ډول باندې لیکنې درلو، ویډیوګانې درلودل. مګر نن هماغه هندو چې د طالب سرسخت دشمن او دغه مولا چې د هندو سرسخت دشمن بلل کېږي، نن بعد یې برته خواږه سوه او ترخه د منځه ولاړه. دا ولې؟ دا ځکه چې زه تاسو ته وایم چې په دې سیمه کې روسي هیواد چې ما تاسو ته ویلو د شرقي اتحاد قدرت همدا اوس په جوړیږي او بل چین، دا دوه هیوادونو پر هندوستان باندې خپل فشار راوړلو چې یو خو خپل پروپاګانډ په داسې باندې په طالبانو باندې کاته کړه، نور لامبي مه ودي جګړې ته، د افغانستان جګړې ته، او خلک مه تشویق کوي چې افغانستان کې بیا جګړه شروع کړي او د طالب په ضد باندې او د افغانستان د حکومتونو په ضد باندې ته دا حق نه لري. نو دا ټول لوی فشار چې وي دا د روسیې څخه او دا د چین د خوا وي چې دا پر هندوستان باندې پر مودي باندې راوړل شو تر څو نور په دغه جګړې کې دی، تر څو خپل د میډیا د حضرت پر افغانستان باندې نور فشار رانوړي او افغانستان ته یعنی پروپاګانډا رانوړي او اوسني حاکمان ته ستونزې جوړ نه کړي. دا چې بند کړه او د چینایانو اصلي فشار همدغه وي چې تاسو باید خپل اړیکې ژر تر ژره د هندوستان سره د طالبان سره جوړ کړئ او طالبان سره چې کله هم جوړ کړئ خپل سفارتونه خلاص کړئ او د سفارتو وروسته بیخي په رسمیت وپېژنئ. دا ځکه چې روسیه او چین په دې باندې پوهیږي چې د طالبانو حالت باید موږ ژر تر ژره ښه کړو او که دا ښه نه سو نو د طالب حکومت ژر نسکوره کېږي او غربي هیوادونه برته راځي او که دا ځل امریکا برته بګرام ته راځي او بیا خپل هماغه جمهوریت اوسي او بیا دلته انتحاریانو انفجاریانو بیا هماغه بدبختي په افغانستان کې راځي او که دلته د ناټو استخباراتي ادارې راځي افغانستان ته، نو دا زموږ دپاره تاوان دی، دا د چین دپاره تاوان دی، دا د روسیې دپاره تاوان دی، دا د شرقي اتحاد دپاره تاوان دی. نو ځکه هندوستان هم د خپل اړیکې برته جوړه کړه دی. بله خبره تاسو ته وکړم چې په سیاست کې هغه وایي نه دایمي دوست او نه هم دایمي دشمن شته. چې دایمي دوست او دشمن نشته نو دلته هندوستان هم خپل ګټې لري. دا نه یوازې چې دی د چین او د روسیې په ګوتڅنډنه باندې د طالب سره خپل اړیکې جوړې کړې، دلته نورې ګټې هم خپل هندوستان هم لري. لومړی ګټې همدغه ده چې دوی د پاکستان پر ضد باندې کوم داسې چې لومړنۍ ګټې همدغه ده چې کوم پاکستان یو خلا د هند خلا څخه دلته ګټه اخیستله، نور هغه خلا ډکوي او هند پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې د هند د ګټې هلته په پاکستان کې خپل تر کنټرول لاندې راوړي. بله ګټه همدغه ده چې تاسو ته مې مخکې هم ویډیوګانو کې ویلي وه چې هندوستان د ځمکني ترانسپورټ له لارې په سیمې کې مکملا قلب شوی دی. که چین هم داسې ترانسپورټي لار نه ورکوي ځکه چې چین خپل مواد غواړي چې نورو هیوادو ته واستوي، هغه د هندوستان سره داسې نه کوي او وایي که هندوستان ته وایي که ته ماته ترانسپورټي لار غواړې نو ته باید خپل لاره هم ماته خلاص کړي چې زه په سمندر باندې تېر شم. نو دلته د هند او چین لاره چې ده تړلې ده، یو بل ته تر اوسه پورې دې حد ته رسېدلې نه چې موافقه وسي، خو که دا موافقه وسوه نو بیا دا لارې برته کمرنګه کېږي د افغانستان لارې. نو اوس دپاره دلته په افغانستان باندې هندوستان خپل لارې ویني او افغانستان د ترانسپورټي مرکز هم جوړېدلی سي چې تر څو د هند ګټې خوندي کړي. درېیمه ګټه همدا ده چې هند چې دی په همدې سیمه کې په افغانستان کې که راسي دی د اووه کنسلګریانې چې لري، دا اووه کنسلګریانې له ادرسه په پاکستان کې که هغه بلوچ لیبریشن آرمي ده، که هغه مثلا
ټي ټي پی ده، نو که هغه مثلا ای ان پی عوامي نېشنل پارټي دا ټوله سره برته خپل اړیکې ټینګوي. ګوره ای ان پی سره دغه څو وخته کې چې د اند اړیکې سره د لاسه ولاړه او ای ان پی خپل قدرت هم د لاسه ورکړ، ځکه چې پخوا د هندیانو لوی مرسته د دوی سره وه، د دوی ته مشورې هم ورکول کېده د دوی سره. خو دا و چې دغه ورځ کې که هیمال ولي چې راغو، نو دغه وخت کې چې هیمال ولی خان راغلو رهبري ته، اسفندیار ولی خان رهبري د لاسه ولاړه او د هند سره خپل اړیکې دوی کمرنګې کړي. نو اوس همدغه دی چې په ټوله پاکستان په پارلمان کې د یو سیټ هم نه لري او یو خیراتي سناتوري سیټ ورکړی دی، هغه د چې د پاکستان په ضد باندې دوی حتی خبره هم نشي کولی. خبره یې وکړه وایي سیټ درڅخه اخلم، هماغه د خولۍ خبره ده، وایي که خولۍ که بده خبره وکړه خولۍ درته اخلم، نه پوهېږم که د خپل برخه ماته رانه کړه هم زه درڅخه خولۍ اخلم. دا ټولې هماغه سناتوري چوکۍ باندې دي. نو اوس دلته ستونزه دا ده چې د هندوستان ګټې همدغه ده چې هندوستان که په دې سیمه کې راسي د دې ټولو سره خپل اړیکې ټینګې کړي، که هغه BLA ده بلوچ لیبریشن آرمي ده، که هغه تحریک طالبان پاکستان ده، که هغه ENP ده، د دې ټول سره اړیکې ټینګې کړي. دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د پاکستان، هم د په سیمه کې د بلوچو او پښتنو په ګټه ده، او هم هلته د هندوستان په ګټه ده. نو دا ټولې ګټې دي چې که دې سیمې ته راسي، خو د اوو کنسلګریانو د ادرسه هندوستان خپل اړیکې برته د خلکو سره جوړوي او د دې اړیکې چې جوړ سوه بیا هندوستان خپل پښه برته پاکستان کې خلاصولی سي او په پاکستان کې خپل لاس برته داخلولی سي. نو اوس دپاره ستونزه همدغه ده چې د افغانستان د دغه اوسني حاکمانو د راتګ سره د هندوستان دغه ټوله خلاوې د لاسه ولاړې او دغه ټوله اړیکې له منځه ولاړې. که څه د هندوستان څخه هم به یو څه سپورټ شي، خو هغه لاره نشته چې که افغانستان څه شي دوی مرسته کېدل. خو له بده مرغه هیله مند یم چې هغه حالت برته راسي. د سیمې دپاره د هند حضور برته مهمه دی او د افغانستان دپاره په سیمه کې د بلوچ لپاره، د پښتنو دپاره دا ټول کې ضروري دی. نو که نن مودي د ملا صاحب سره اړیکې جوړوي او ملا صاحب که هلته دلته د مودي سره خپل اړیکې جوړوي، هغه دواړه خپل شریکې ګټې لري. ملا صاحب هم خپل ګټې په هند کې ویني او هند هم خپل ګټې په ملا کې ویني. نو دغه دی چې اوس خپل ارتباطات سره یو ځای کړي دي. په آخر کې وایم چې سیاست نه دوامداره دوست او نه هم دوامداره دشمن دی. هغه د تېره ورځ کې دشمن هند، د اوس د طالب ملګری هېواد جوړ شو. دا د نن ورځې ویډیو هیله مند دي چې اوس هم ترلاسه کړي اوسه. تر بیا په اله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.